الرحیم. زما نوم ډاکټر عامر دی. زه مرسي ټیچینګ هاسپټل کې ایز ا سینیور میډیکل افیسر کار کوم. چې مې ایز ا مدر ډے مناویږي په دې حوالې سره به زه دوه خبرې وکړم. مور ډېره غټه هستي ده. الله تعالی د مور ویلي چې د مور د پښو لاندې جنت دی. نو په دې لحاظ سره موږ ته پکار دي د خپل مور پلار دواړو عزت وکړو، خدمت یې وکړو. څنګه چې موږ په ماشوموالي کې مور د بچي خدمت کوي، عزت یې کوي، هغه رالوی کړي، هغه ته د دې دنیا هغه وښیي، نو دا شان پکار دي چې مور پلار بوډا شي نو موږ یې خدمت وکړو. مور چونکې د ماشوم سره ډېره خواري کوي، کور کې ورکوټی رالوی کړي، د هغه په تربیت کې په هغه کې د هغې ډېر رول وي. نو موږ له پکار دي چې د خپل مور پلار ډېر خدمت وکړو. نو دې حوالې سره زما تاسو ته دا میسج دی چې تاسو د خپلې مور پلار خدمت کوئ. د هغوی غصې سره بالکل خبره نه دي کول پکار. څنګه چې ماشوم ته مور پلار په غصې سره خبره نه دي، هغه شانتې پکار دي چې موږ د مور پلار ډېر خیال وساتو. شکریه.